ګرد عمر عزیزانو لور چې ده و ښه سړي ته ورکوه. نبی علیه السلام فرمایي څوک لور ورکوي په دا وجه چې دا خاندان لري، څوک لور ورکوي په دا وجه چې دا مال لري، څوک لور ورکوي په دا وجه چې دا حسن جمال لري. اوس بیا دی بدبختي د هر یو در ځان ښایسته نه کو، دی به د ښار بدرنګ وي، دی به وړه به هم لګیا وي هنداره ته او ویښتان به رایلې کړي. ماښام نقیب الله ماما ناست دي، زه دوه ځای ولاړم نو بس د به ویښتان رایلې کړي، بله پر دې اړخ سي بیا به پر دې اړخ سي، دی په ویښتانو باندې ځان. نه، انسان په عبادت ښایسته کېږي، انسان د تهجد په لمانځه ښایسته کېږي، انسان د قرآن مچېدو ښایسته کېږي، انسان د مور د پلار په اطاعت ښایسته کېږي، انسان په قرابت ښایسته کېږي، انسان په وسیله ښایسته کېږي، انسان پر ښه اخلاق باندې ښایسته کېږي. په ویښتان به څه ښایسته؟ زما عزیزانو نبی علیه السلام فرمایي چې انسان لور ورکوي د مال په وجه، لور ورکوي د نسب په وجه، لور ورکوي د خاندان په وجه او د ښایست په وجه، لیکن تاسو لور ورکوئ یا د زوی رشته کوئ د دین پر بنیاد. پس چې ښه سړی و په لور ورکوه. احمد لاهوري رحمت الله علیه خبره به اوږده سي، زما خیال دا کیسه به بیا بله جمعه درته وکړم. عرض مې دا دی عزیزانو، را روانه جمعه که زندګي وه بیا به پر دې موضوع باندې دا اوږده کیسه ده. نو عرض مې دا دی چې انسان به هر عمل د الله د رضا دپاره کوي، چې الله راضي وي. دا دنیا ستا ده، که الله ناراضه و هر شی به لرې بیا به درته کمزوري انسان په معاشره کې نه یې. کم چا چې د الله سره روغ کړې ده هغه الله په دې دنیا کې جنت ورښکاره کړی.